عمران خان یو ځل بیا له خپلو خلکو لخوا سپک شو. د عمران خان په ژوندون یې ورته جنازه وکړه. د اشرف غني راتلو سره پاکستان بیا ښه ورځ ونه لیده او د تاریخ په اوږدو کې پاکستان د افغانستان په خلاف دومره ذلیل او کمزوری شوی نه و. ملګرو، ولې پاکستانیانو د عمران خان جنازه په ژوندون وکړه؟ ولې عمران خان پسې ټول ګوندونه او ولس ورپسې لګېدلی ده؟ ویډیو تر پایه وګورئ چې له اصلي راز او حقیقته ځان مکمله توګه خبر کړئ. قدرمنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم. ستړي مشئ. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې خلکو د ګرانۍ له حده وتلو وروسته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان جنازه وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د راپورونو په وینا په پاکستان کې له تېرو 2 ورځو راهیسې ټولې رسنۍ د یو سریال په اړه مصروفې دي، ځکه د میری پاس تم هو په نوم یو سریال وروستۍ برخه خپره شوه چې پاکستاني رسنۍ او ټولنیزو رسنیو د همدغه ډرامې په اړه مصروفې دي. خو بل لوري ته بیا ځینو خلکو د ګرانۍ له امله د دغه هیواد د لومړي وزیر جنازه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یوه ویډیو کې ښکاره کېږي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور کې لسګونه خلک راغونډ دي چې مخې ته یې یو کټ ایښودل شوی دی چې یوه سمبولیکه جنازه ده او دا جنازه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان ده. دغه خلک چې د راغونډ شوي دي د عمران خان د سمبولیکو جنازې له دې له امله کړې ده چې په پاکستان کې ګراني تر دې حده پورې رسېدلې ده چې غریب خلک ان د وړو د اخیستلو له توانه وتلي دي. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت له راتلو سره سم ورځې تر بلې ګراني زیاته شوې ده چې اوس په پاکستان کې د وړو بحران هم رامنځته شوی دی او د دې ترڅنګ د ژوند د اړتیا عادي شیان دومره ګران شوي دي چې غریب خلک یې د اخیستلو وس نه لري. نه یوازې وړه بوره غوړي بلکې تازه سبزۍ او تازه میوې هم دومره ګرانې دي چې غریب خلک یې یوازې د اخیستلو هیله کولی شي. بل لوري ته بیا د پاکستاني حکومت د وزیرانو خلکو د داسې له رشخنده ډکې مشورې ورکړي دي چې ان نړۍ ورته حیرانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت یو وزیر شوکت یوسفزي خلکو ته مشوره ورکړې وه چې که وړه ګران دي نو مه خورئ، چې تاسو یې نه خورئ نو بیرته به ارزانه شي. همداراز ځینو نورو وزیرانو هم بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا ګراني یوه مصنوي ګراني ګڼلې ده او ویلي دي چې هیڅ هم نشته، خو خلک دومره مجبوره شوي دي چې نور د ژوند توان له لاسه ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.